زما په وړاندې ټول زما د بزرګۍ قایل یو دا خلک رستو کوي ما پسې بکواس پوهېږم ته اوزګار نه شوې د چرګانو د سپوله جنګه څنګه و هغه نږدې خلک چې ما سره صحبت کوي قسم دی هغه خلک هم منافقت کوي ستا په ستم چې ستا په ستم چې یاره تا ته لاجواب شم دا به زما د خاموشۍ اخرنی حد وي بېننګه یاره زه چې ستا په وړاندې وجاړم دا به زما د بېوسۍ اخرنی حد وي شعرونه دي چې نیم شاکر صاحب ته را شعرونه ډالۍ چې یا به د دور محبت ښه نه وي یا به زمونږ دا قسمت ښه نه وي ساحل لهجه او زهرجن خیالات ښکلي دومره سیاست ښه نه وي چې تا د ژوند د چارو لرې باسي او چاته دومره ضرورت ښه نه وي دا لب شکري په ما ښه نه راځي رنځور د شوګر له شربت ښه نه وي دا لب شکري په ما ښه نه راځي رنځور د شوګر له شربت ښه نه وي یو څوک په دې مات کړي د لیوانو غوندې حبیبه دومره شرافت ښه نه وي شعرونه چې زه لږ غریب یم ماته شوی د احساس پوهېږم سخته کې ځکه یاران نه راکوي لاس پوهېږم زما په وړاندې ټول زما د بزرګۍ قایل وي زما په وړاندې ټول زما د بزرګۍ قایل وي دا خلک رستو کوي ما پسې بکواس پوهېږم زما په وړاندې ټول زما د بزرګۍ قایل وي دا خلک رستو کوي ما پسې بکواس پوهېږم مجبور نه دی یار زما په غریبۍ خبر شو په دې اساس را سره نه کوي هره شپه مې ستا په یاد کې شوګیروي هره شپه مې ځان وژنې ته زړه کېږي هره شپه مې د احساس سره لانجه وي هره شپه د انتظار په اور کې سوځم هره شپه په ما د کال عمره اوږده وي هره شپه مې پر هرونه راګویا شي هره شپه مې د دردونو افسانه وي هره شپه عبید ملنګ د کاره وځي هره شپه مې د امکان امید اسره وي اوس شعرونه دي چې دوی به کله ډډه وکړي د پردو له جنګه چې اخر کومه ګټه راوړه پښتنو له جنګه زه د قسمت سره له جنګه ستړی شوی سړی له هره جنګه مې توبه بې د بڼو له جنګه خلک لګیا دي په مریخ کې ماڼۍ جوړې کړې ته اوزګار نه شوې د چرګانو د سپو له جنګه خلک لګیا دي په مریخ کې ماڼۍ جوړې کړې ته اوزګار نه شوې د چرګانو د سپو له جنګه بعضې خبرو کې غیرت کول د مرګ سبب چې لاس مو راغونډ کړئ د بریدونو د لانجو له جنګه که د وخت لاس به یې ګریوان ته رسېده خو بیا هم که د وخت لاس به یې ګریوان ته رسېده خو بیا هم عبید ملنګو چې په شا باندې بدلو له جنګ او هغه نږدې خلک چې ما سره صحبت کوي قسم دی هغه خلک هم منافقت کوي هغه نږدې خلک چې ما سره صحبت کوي قسم دی هغه خلک هم منافقت کوي قاتل جانان را د ګل په شان ځواني خاورې کړه هغه زمانه په دې حال کې هم نفرت کوي ما ته دې نه راکاږي څوک د مصلحت دایرې وخت رانه هم اوس تقاضا د بغاوت کوي ما ته دې نه راکاږي څوک د مصلحت دایرې وخت رانه هم اوس تقاضا د بغاوت کوي او لیونی شوی خو د خپل اشنا کوڅه پیژني بس یو عبید دی چې لا اوس هم محبت کوي ډېره مننه